سلامونه نیکې هیلې احترامات دوستانو. الله تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت عافیت په جامو کې به اوسئ دوستانو. نن یو ځل بیا د یو نوي په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. په دغه ویډیو کې به زه تاسو کوم چې موږ او تاسو څنګه کولی شو د AFG کوینز په پلیټفارم کې موږ او تاسو خپل کوین کوم ډالر مو چې ورته لګلي هغه په کوینز وړو او کوین سټیکینګ کو. نو دغه کومه ویډیو چې دا د سټیکینګ د ویډیو چې موږ تاسو څنګه کولی شو AFG کوین کې سټیکینګ وکړو. زیاتره ملګري ما څخه پوښتنه کړې وه چې موږ ته د سټیکینګ باره کې یو ویډیو جوړه کړه. نو خورا ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. لومړی که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست زموږ یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ته مو هم یو لایک ورکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي. نو راځو دوستانو وخت مو نه نیسم د ویډیو په لور شروع کوو. کله چې تاسو خپل اکاونټ ته AFG کوین اکاونټ جوړ کړئ، که چېرې مو اکاونټ نه وي جوړ کړی د ویډیو په ډسکرپشن کې د اکاونټ جوړولو لینک هم درته اچوم او د اکاونټ جوړولو ویډیو هم درته اچوم. او هر هغه ملګری چې غواړي سټیکینګ وکړي موږ سره په ټلګرام کې هم چینل کې هم جوین کېدلی شي او هم موږ سره په ټلګرام کې اړیکه نیولی شي. نو راځم دوستانو، که چېرې تاسو AFG کوین کې اکاونټ جوړ کړی وي او غواړئ چې پکې سټیکینګ وکړئ یعنې سرمایه‌ګذاري وکړئ، خورا ډېره اسانه طریقه ده دوستانو. راځئ ما درسره تعقیب کړئ. ښه دوستانو، کله چې تاسو ما تقریبا اوس فعلا د 80.3 سنټه په اندازه ډالر ورته رالېږلي دي. نو زه دا غواړم چې لومړی په AFG واړوم دغه USDT او بیا د هغې څخه زه غواړم چې سټیکینګ وکړم. د هر څه نه مخکې به دوستان تاسو لومړی دغه USDT چې کومې دي د ډالر په دیو به تاسو کوین اخلی. مثلا د 12 ډالرو نه تاسو بیخي کته کوین نسئ اخیستی، یعنې 12 ډالرو څخه کم کوین نسئ اخیستلی. باید تاسو په والټ کې په همدې AFG والټ کې باید تاسو 12 USDT موجود ولرئ تر څو تاسو کوین پرې واخلئ. خو ما سره تقریبا 80.3 سنټه ډالر دی. زه دا غواړم چې سټیکینګ یې یعنې سرمایه‌ګذاري کړم. له هر څه نه مخکې به راشئ دوستانو، دغه سوپ اپشن چې کوم دی دوستانو په دغه به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دا سوپ باندې کلیک ورته وکړه بیا به د څه یو صفحه پورته کش کړئ او په دې ځای کې به USDT بیلانس په دې ځای کې موجود لرم 80.3 سنټه. نو دغه USDT زه په خپل همدې والټ کې اوس لرم. ما مخکې ورته راولېږلې، ډیپوزیټ مې کړې او بالاخره دا اوس غواړم چې په AFG واړم. د AFG لپاره به تاسو په همدې سوپ اپشن باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په دا سوپ اپشن باندې کلیک وکړه تاسو به داسې یو صفحه راشي. نو هر څه مخکې به د صفحه یو څه هم نوره بوځئ. کله چې تاسو دا صفحه بوځئ، ګورئ دوستانو یادونه بیا هم کومه، سوپ هغه اپشن دی چې موږ تاسو USDT په AFG اړولی شو او AFG په USDT اړولی شو. نو په دې کې ان په BNB هم په AFG اړولی شو، AFG هم په BNB اړولی شو. ښه دوستانو، کله چې تاسو دغه صفحه تر دغه ځای راوستله بیا دلته تاسو په دغه ځای کې د USDT چې کوم هغه دی په دغه ځای به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ موږ تاسو ته وایي چې USDT غواړئ په AFG واړوئ. دا لومړۍ خانه تاسو ټیک مارک کړئ. که چیرې غواړئ چې AFG ټوکن غواړئ چې په USDT واړوئ نو دغه دوهمه خانه، همداسې که BNB غواړئ په AFG واړوئ درېیمه خانه، او که AFG غواړئ په USDT USDC واړوئ دا درېیمه خانه، او که USDC په AFG اړوئ نو آخري خانه ورته ټیک مارک کړئ. خو زه د اوس فعلا لپاره USDT غواړم چې په AFG واړم، په همدا لومړۍ خانه باندې کلیک کوم ورته. کله مو چې په د لومړۍ خانه کلیک وکړه بس دغه دلته موږ سره دغه کنورټ شوې. دې خوا ته به راشو دوستانو، دلته اماونټ اندازه یې لیکلې. په دې ځای کې تاسو څومره غواړئ چې مثلا دا واړوئ په USDT، همدومره USDT لرئ، مثلا 12 لرئ، 20 لرئ، 30 لرئ، 40 لرئ، خو زه لرم 80 غواړم چې دا ټول ورته واچوم. را به شي دوستانو پر دغه ماکس به کلیک کړئ. کله چې تاسو په ماکس باندې کلیک کړئ دوستانو، مثلا ما سره دې 80,000 مثلا 80.3 سنټه USDT چې په AFG کوینز باندې واړوئ دلته تاسو ته ښکاري چې 52,828 کوینز ترې جوړېږي. کله چې تاسو دغه غواړئ چې واړوئ نو را به شئ سوپ اپشن، سوپ نو اپشن به کلیک کړئ. کله چې تاسو د سوپ نو اپشن کلیک کړئ دغه دې زموږ ستاسو USDT AFG ته واوښتې. مخکې دلته موږ تاسو دغلته بیلانس AFG بیلانس درلودل، په دغه ځای کې USDT بیلانس کنه دوستانو. اوس دغه د ما په AFG بدل کړل او په AFG بیلانس ما ته دغه دي راکړل شول. نو دغه و د طریقه چې موږ تاسو USDT څنګه په AFG واړو او AFG څنګه په USDT، بیا AFG هم همداسې په USDT اړول کېږي. نو راځو دوستان چې دا 52,000 کوین زه اوس سټیک کړم. د سټیک لپاره به تاسو مثلا بیا هم یادونه کوم دوستانو، کله ما مخکې هم تاسو ته ویلې چې د 12 ډالر څخه کم نه وي، مثلا تاسو د 12 ډالر څخه کم 12,000 FG نه شئ اخیستلی، یا 12,000 FG څخه کم نه وي در سره تاسو USDT نه شئ اخیستی. باید په همدې والټ کې که غواړئ چې FG په USDT واخلئ باید 12,000 FG ولرئ، او که چیرې USDT غواړئ چې AFG ټوکن پرې واخلئ باید 12 ډالر څخه کم USDT تاسو ونه لرئ. نو ما خو دغه د 80 ډالر درلودل، دا مې په AFG بیلانس تبدیل کړو، هغه دې ماته بیلانس جمع کړل دوستانو. راځو اوس په سټیکینګ باندې کلیک کوو دوستانو.
ښه دوستانو تاسو به راشئ کوم چې دلته زه درته نښانه کوم نشاني کوم په دا سټیکینګ باندې به کلیک کوئ. ښه دوستانو کوم چیرې اکاونټ په پښتو اړولی سرمایه ګزاري ورته ویل کېږي. را به شي دوستانو پر دا سټیکینګ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دې ځای باندې کلیک وکړئ په دا سټیکینګ باندې په دغه ځای کې تاسو ته خو ښایي چې EFG بیلانس موجود لرئ مثلا 2,828.4 همداسې خو پسې اشاریې دي نو دومره کوینس لرئ او دې نه چې لږ دا صفحه یې سپورت راولئ دوستان دلته تاسو ته وایي ټوټل سټیکینګ دلته تاسو ته وایي چې تاسو مخکې له دې هم سټیک کړی دی ما تقریبا 78,215 کوینو پورې اندازه سټیک کړی دی په همدې EFG کوینس کې ګټه مې هم ترلاسه کړې غواړم چې نور سټیک هم پکې وکړم نو فعلا لرم تقریبا فعلا لرم 2,832 کوین لرم نو اوس غواړم چې یعنی مخکینی سټیک مې چې کوم دی 78,215 کوینه دی او فعلا هم غواړم چې 2,000 کوین سټیک کړم د هر څه نه مخکې به تاسو راشئ دوستانو د صفحه په پورته کې دلته موږ تاسو ویل کېږي چې 12,000 کوین څخه کم سټیک تاسو نشئ کولی مثلا 12,000 کوین باید تاسو په خپل والټ کې ولرئ کله چې تاسو دا 12,000 کوین په خپل والټ کې موجود درلودل نو بیا کولی شئ سټیک وکړئ او د هر سټیک 0.6% ګټه درکوي صحیح شو دوستانو د هرې ورځې ګټه چې کومه تاسو درکوي مثلا $100 په اندازه مو کوین واخیستل د $100 په اندازه کوین 1,00,000 کوین د هغې روزانه 600 کوین درکوي مثلا 0.6% ګټه تاسو درکول کېږي ښه دوستانو راځو دغلته د کوم اډ EFG سټیک په دغه ځای تاسو دلته تاسو ته دا وایي چې دغلته تاسو کولی شئ خپل سټیک انجام کړئ په دا لومړي سر کې به تاسو ورته خپل اماونټ اندازه ورته انتخاب کړئ مثلا څومره اندازه غواړئ 50,000 غواړئ 52,000 غواړئ 10,000 غواړئ 50,000 غواړئ خو زه ټوله غواړم چې دا ټوله ماکس او ټول سټیکینګ پکې وکړم دا 2,000 کوم موجود کوینس زه لرم هغه غواړم ټول پکې سټیک کړم را به شي دوستانو دغلته ماکس اپشن دی دوستانو په دې به کلیک کوئ مثلا 2,828 کوین دی راسره دا غواړم زه سټیک کړم نو تاسو به راشئ دوستانو پر دغه سټیک نو به کلیک کړئ دوستانو کله چې تاسو پر سټیک نو کلیک کړئ دوستانو دا زموږ ستاسو سټیک په منظم ډول سره وشو دوستان دا وینئ دې څخه به زه یو سکرین شاټ واخلم تر څو د ځان سره هغه کړم نو دغه دوستانو ما د 5م ځل لپاره په افغان کوین اپلیکیشن کې د 52,294 کوین په اندازه ما سټیک وکړه یعنی تقریبا د $80 په اندازه زیاتره کسان وایي چې موږ ته ګټه نه پکې راکوي او موږ چې سرمایه ګزاري وکړو دا تښتي راڅخه دوستان دلته وګورئ ما د اولې ورځې څخه چې کوم سټیک کړی دی 12,000 کوین سټیک مې کړی دلته تاسو لیدلی شئ چې 12,000 کوین سټیک مې کړی دی نن تقریبا په 2025 کال د 2 په 20 تاریخ ما دا سټیک کړی دی او د دغه سټیک څخه تقریبا 40,000 کوین ما اخیستي چې اوس په USD تبدیل کړو شاید 10 USD ترې جوړې شي یعنې $10 ترې جوړ شي او 93% ما مصرف کړی دغه سټیک دی نو دلته ما یو ځل لپاره 12,000 کوینه کړی دی د دوهم ځل لپاره ما تقریبا 14,983 کوین سټیک کړی دی دلته تاسو ته اماونټ اندازه ښایي دوستانو د درېیم ځل لپاره تقریبا ما 12,000 کوین بیا سټیک کړی دی او د څلورم ځل لپاره مې هم تقریبا 15,000 کوین سټیک کړی دی نو د 5م ځل لپاره دلته ما چې کوم سټیک وکړه دا ویډیو مې هم فري جوړه کړه 2,828 کوین سټیک ما وکړه نو دلته ما ټیم هم ورته راوستی یو ښایسته او په زړه پورې ټیم مې ورته جوړ کړی په همدې خاطر چې ما ته ټیم له خوا هم راته عاید راشي نو ما خپله سرمایه ګزاري تقریبا 1,10,000 کوین ته ورسوله یعنې تاسو کله په کاکولیټر ماشین حساب کې تاسو دا حساب کړئ دوستانو مثلا 1,10,000 کوین مثلا ضرب کړئ اوس EFG قیمت چې کوم دی دوستانو تقریبا قیمت یې دی 0.دلته لیکلي دي 0.0011 کې دی دلته چې تاسو حساب کوئ 0.0011 او پر 3 کې تقریبا $150 یعنې تقریبا $190 حساب کوي دا دلته دوستانو 193.95 مثلا مالته لږ نوره زیاته هم سرمایه ګزاري ته تقریبا داسې وښیي چې یو څه زیاته شوې یعنې تقریبا دلته ښکاري چې 1,10,000 کوین ما کړې ده تقریبا $190 کېږي چې ما دې کې سرمایه ګزاري وکړه او دلته ما چې زه په ریفریل کوم برخه باندې اپشن چې کلیک وکړم په ریفریل اپشن باندې ما مخکې یو لیول خلاص درلوده خو اوس هغه د الحمدلله په همدغه 2,000 کوین سره وتوانېدم چې ما دلته 3 لیوله خلاص کړل دوستانو تقریبا ما 3 لیوله خلاص کړل او سبا ته به د ټیم له خوا مثلا دوم لیول کې زما زیاته سرمایه ګزاري شوې ده په 3م لیول کې هم زما زیاته سرمایه ګزاري شوې سبا به زما ته 2م او 3م لیول ما ته خلاصې په
بشپړ ډول سره. نو دغه دوستانو د سټیکینګ کولو طریقه ډیره خورا اسانه طریقه ده دوستانو. هر هغه ملګري چې اکاونټ تر اوسه پورې نه دی جوړ کړی، ټلګرام کې هم راسره ارتباط نیولی شئ، واتساپ کې هم شته دوستانو، راسره ارتباط نیولی شئ. په ډسکرپشن کې هم درته د ویډیو لینک درته اچولی شم، نو هیڅ مشکل نشته. نو پوره طریقه به یې تاسو ته وښیم. نو دغه دوستانو ویډیو تر پایه در سره وګورئ، لایک مو هیر نشي. دغه د سټیکینګ اندازه چې څنګه کولی شو سټیک وکړو، یا لیول په څو خلاصېږي، هغه په راتلونکي ویډیوګانو کې تاسو ته ووایم. مننه، ښه وخت، ښې چارې ولرئ.